زمون ځان افغانستان په مونږ ګران افغانستان تل وطن لري دا کور د افغان افغانستان تل وطن لري دا کور د افغان افغانستان زمون ځان افغانستان په مونږ ګران افغانستان تل وطن لري دا کور د افغان افغانستان تل وطن لري دا کور د افغان افغانستان دا خوږه د وطن غېږه دا زانګو د تربیت مې زولات دی وطن یم دی معلوم مکلفیت مې د خدمت لړا مې کړې د دې خپل غیور ملت مې له نیکونو دی په خټه کې را پاتې دا همت مې غرونه حوصلې مې هلته دلته سلطنت مې لا په کاڼي کاڼي نقش د یادګار د عظمت مې د کابل ښار میرویس میدان کوټي سنګي ساحه کې د عامه او خصوصي مشارکت په ماډل د ملت سوداګریز مارکیټ جوړولو پروژه د کمال ظفر کمپنیو ګروپ سره تړون لاسلیک کړي. یاد مارکیټ 323.8 میلیون افغانۍ پانګونې په 1206 متره مربع ځمکه کې په 14 پوړونو کې جوړیږي. لومړی 3 پوړونه ځمکتل دي چې د وسایطو تمځای لپاره ترې ګټه اخیسته کیږي چې په یو وخت کې به د زرو وسایطو د تم کېدو وړتیا ولري او پاتې پوړونه د دکانونو او سوداګریزو فعالیتونو لپاره په نظر کې نیول شوي دي. په یاد سوداګریز مارکیټ کې 280 دکانونه شتون لري. د یاد مارکیټ د جوړولو په ودانیز موده کې 1200 کارګرو ته د کار زمینه برابرېږي او د ګټې اخیستې په موده کې به 1000 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. په یاده پروژه کې د عوایدو څخه د افغانستان اسلامي امارت ونډه 40 سلنه په پام کې نیول شوې ده. په ورته وخت کې د یادې پروژې د تړون موده په ټوله کې 21 کاله په نظر کې نیول شوې ده چې 3 کاله یې ودانیز او 18 کاله یې د ګټې اخیستنې موده ده. د یادې پروژې د تړون په موده کې د 40% ونډې پر بنسټ 9.8 میلیون افغانۍ عواید د افغانستان اسلامي امارت ته ورکول کیږي. همداراز 3.7 میلیون افغانۍ انتفاعي مالیات او 1.9 میلیون افغانۍ پر عوایدو له مالیاتو څخه د افغانستان اسلامي امارت ته ورکول کیږي چې په ټوله کې د یادې پروژې 1 میلیارډ افغانۍ به د افغانستان اسلامي امارت ته او 830.8 میلیون افغانۍ به خصوصي سکتور ته خالصه ګټه رسیږي. همدارنګه دوامه پروژه د هلمند ولایت لښکرګاه ښار په اوله ناحیه کې د عامه او خصوصي مشارکت په ماډل د نوي عمري شرکت لخوا د لقمان حکیم سوداګریز او هستوګنیز مارکیټ جوړیږي. یاد مارکیټ د 380 میلیون افغانۍ په پانګونې 8600 متره مربع ساحه کې په 15 پوړونو کې ودانیږي چې یو منزل ځمکتل لري. یوه برخه به د وسایطو تمځای لپاره ځانګړې شوې وي. دوه لومړی پوړونه 600 دکانونه لري. دریم او څلورم پوړی جمعاً 55 استوګنیز اپارتمانونه لري. د یاد مارکیټ په ودانیزه موده کې 1500 کارګرو ته د کار زمینه برابرېږي او د ګټې اخیستې په موده کې به 2000 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. په یاده پروژه کې د عوایدو څخه د افغانستان اسلامي امارت ونډه 40 سلنه په پام کې نیول شوې ده. په ورته وخت کې د یادې پروژې د تړون موده په ټوله کې 20 کاله په نظر کې نیول شوې ده. 3 کاله یې ودانیزه موده ده او 19 کاله یې د ګټې اخیستنې موده ده. د دې پروژې عواید 593.4 میلیون افغانۍ عواید افغانستان اسلامي امارت ته ورکول کیږي. همداراز 2.8 میلیون افغانۍ انتفاعي مالیات او 1.4 میلیون افغانۍ پر عوایدات او له مالیاتو څخه د افغانستان اسلامي امارت ته سم تلېږل کیږي چې په ټوله کې د دې پروژې څخه 250.1 میلیون افغانۍ د عوایدو څخه د افغانستان اسلامي امارت ته او 515.1 میلیون افغانۍ خصوصي سکتور ته خالصه ګټه رسیږي. د آسیا زړګی مې خوښ دی په جهان افغانستان د آسیا زړګی مې خوښ دی په جهان افغانستان زمونږ ځان افغانستان په مونږ ګران افغانستان تل وطن لري دا کور د افغان افغانستان تل وطن لري دا کور د افغان افغانستان
دلته شور دی د بلبلو په سمسورو ګلبڼونو په دې روز سوری راخور دی د شنو دنګو چنارونو ښکلی ژوند د کور او کلي د قومونو ولسونو د بغدي په څېر کلاوې د برجونو بیرغونو د تیر بزم صافه مخې ته خوره کړې د پلرونو که په غور غور ولې هر پړاو د تاریخونو چې څه وایي او څه غواړي دا زموږ افغانستان. دا چې په دغسې شرایطو کې پانګوال دې ته تیار دي، یقینا نو دا ښه مصرف ده د خپل مال چې کوي، دا هغه حق و حقوق دي د په مالیاتو کې د هیوادوالو د دغه مستحق خلکو د دغه اسلامي نظام چې ګویا کې دوی تادیه ته متوجه دي، دا د تادیه کولو یوه طریقه ده. نو دا چې احساساً او دغه رنګ چې ده په نیت او په تمنا سره الله تعالی به ډېر ښه اثار ورباندې مرتب کړي، نو دنیوي ګټې به یې هم او اخروي ګټې به یې هم انشاءالله چې د الله تعالی په نسبت باندې دا ضایع نه ده. دغه خلک کوم چې پانګه والۍ ته یې زړه ښه کړی ده او دا دونه وخت کې ورغلي دي، عملي قدمونه یې اخیستي دي، دا یقینا اسلامي امارت د دوی منندوی ده، هیوادوال د دوی منندوی دي، او دغه رنګ دا د الله تعالی یو پیرزونه او توفیق باید وګڼي چې د دوی مالیات په ښه ځای کې مصرفیږي، په خپل هیواد کې کوم څه ضرورت ده. الحمدلله یو څو پروژې چې مخکې ورته اشاره وسو دلته اعلان وسو، یوه هم زموږ د وزارت مربوط ده چې هغه یو افغان سرمایه ګزار د عمري ساختماني یو تاجر ده، یو وطن دوست ده، یو مسلمان شخص ده. هغو زموږ نه خواهش وکړ چې په هلمند ولایت کې هلته د اوبو او انرژي وزارت ډېر کافي اندازه په ښار کې ملکیتونه دي، نو دوی خواهش وکړ چې موږ غواړو دلته سرمایه ګزاري وکړو او داسې سرمایه ګزاري وکړو چې داسې یو مجهز مارکیټ موږ جوړ کړو چې په هغه کې د ژوند ټول اسانتیاو ته لاسرسی څوک ولري، او دا به ښه په موډرن او نوي انداز کې جوړیږي. نو موږ د 360 میلیونو افغانیو په ارزښت باندې چې د هلته سرمایه ګزاري کوي، موږ موافقې ته ورسره ورسېدلو. 5 پوړیزه ودانۍ به جوړیږي چې په اوله پړۍ کې به ډاکټر صاحبانو، په دومه کې بیا دواخانې، درېیمه کې به بیا دوکانونه وي او بیا مارکیټونه وي، حتی د استوګنې کورونه به هم وي. د دې ګټه او مفاد دا راځي چې تقریبا 18 کاله به په دې موده کې دغه شرکت دغه ملکیت په له دوی سره وي چې کله جوړ شي په هغه کې به 40 سلنه عواید بیا د امارت د دولت وي چې په مجموع کې موږ د هغه تخمین کړی تقریبا په 18 کالو کې 19 میلیارد او 300 میلیون افغانۍ راځي. دا خالص مفاد به دلته راشي بغیر له مالیاتو، دغه نور څه چې هغه د دولت اصول دي. د افغانستان د اسلامي امارت سالم رهبري به وکولی سي چې نوموړي کم چې موږ د بودیجې کسر لرو یا بودیجې کسر په دغسې اقتصادي منابعو باندې پوره کړو، دا هم د اقتصادي منابعو څخه یو منابع ده چې وکولی به سو انشاءالله الرحمن چې موږ به خپل هیوادوالو ته او همدارنګه هغه تجاران وروڼه چې د هغو سره څه شی په لاس کې شته مالي توان لري وکولی سي چې په دغه پروژو کې به کار وکړي، او د دې سره به زموږ ګران هیوادوال هم په کار مصروف سي، او هم به تجاران د دې څخه څه نفع ترلاسه کړي، او هم به د دولت و مالیې ته څه شی جمع سي. د خصوصي پانګوال لخوا د کابل سروبي ولسوالۍ نغلو سیمه کې د 2 میګاواټ په ظرفیت د لمریز برېښنا تولید دستګاه جوړېدل. دغه پروژه د وویا ترکي ساختماني شرکت او زولرستان افغاني شرکت له لورې د 18 میلیون ډالرو په پانګونې جوړیږي. د افغانستان برېښنا شرکت به د دې ډول پروژو په تطبیق سره کورنۍ او بهرني پانګوال راجلب کړي او د کورني تولیداتو ملاتړ وکړي. دا پروژه د خصوصي سکتور له لورې په اماراتي ملکیت کې د 1 کال په اوږدو کې تطبیقیږي. له دې دستګاه څخه تولید شوې برېښنا به د 20 کلونو لپاره د افغانستان برېښنا شرکت له لورې له یادو پانګوالو شرکتونو څخه پیرل کیږي، او وروسته له 20 کاله به دستګاه په بشپړه فعال ډول د افغانستان برېښنا şirket teslimiydi. Yine bir ilki yapmak istiyorum. 5 sene önce
Kandahar'da 15 megawatt yaptığımız zaman gene kendisi de 15 megawatt yapmış olan Zülaristan firmasıyla ortaklık yapıp Afganistan'a daha faydalı olmayı, daha güzel yatırımları, daha çabuk yatırımları yapmayı arzu ediyorum. لکه څنګه مې چې پخوا یادونه وکړه چې موږ په کندهار کې 15 میګاواټه برېښنا سولري برېښنا جوړه کړې ده د زولرستان شرکت هم 15 میګاواټه سولري برېښنا جوړه کړې ده اوس موږ دواړو شرکتونو په ګډه هوډ کړی دی چې موږ به د سروبي اړوند نغلو په کې 22 میګاواټه برېښنا سولري برېښنا جوړه کړو زمونږ ځان افغانستان په مونږ ګران افغانستان تل وطن لري دا کور د افغان افغانستان تل وطن لري دا کور د افغان افغانستان زمونږ ځان افغانستان په مونږ ګران افغانستان تل وطن لري دا کور د افغان افغانستان تل وطن لري دا کور د افغان افغانستان دا خوږه د وطن غېږه دا زانګو د تربیت مې زولات دی وطن یم دی معلوم مکلفیت مې د خدمت لوړه مې کړې د دې خپل غیور ملت مې له نیکونو دی په خټه کې را پاتې دا همت مې غرونه غرونه حوصلې مې هلته دلته سلطنت مې لا په کاڼي کاڼي نقش د یادګار د عظمت مې د آسیا زړګی مې خوښ دی په جهان افغانستان